مور یې مړه شوله ډاکټر صاحب دا نجلۍ خو زما د لور د زما لمسۍ ده د لمسۍ پالل او د لور غم ګالل دواړه ورلغاړې دي. په خپل کور کې د اکشنۍ پیدا شوه د ماښام تر لمانځه وروسته د شپې پر 2 بجو باندې دې کور پرې کړ. دا او ورته نورې مېرمنې په یو داسې ټولنه کې اوسېږي چې په روغتون کې د ماشوم زیږول هم ورته د واکمنو دودونو خلاف کار برېښي. رسمي شمېرې ښیي چې لا هم په افغانستان کې په هر 100,000 زیږونونو کې 661 میندې د زیږون پر مهال مري چې لویه برخې په ناامنو سیمو کې دي. که څه هم د کندهار په نږدې ټولو روغتیایي مرکزونو کې قابلې شتون لري او د میندوارو میندو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي، خو د پیچلي او سختو ولادتونو لپاره په ګڼو ولسوالیو کې اسانتیاوې خورا لږ دي. ناروغه کسان عادي د ساعتونو مزل وروسته دې روغتون ته ځان راورسوي، خو ډېر کله د لارې خرابوالی او یا هم اوږدوالی د دې لامل کېږي چې ناروغه کس د لارې په اوږدو کې او یا هم روغتون ته د رسېدو سره خپل ژوند وبایلي. دلته روغتیا پالان وایي په روغتون کې د ولادتونو شمېر د هر کال په تېرېدو سره زیاتېږي، خو لا هم ډېر زیات پوهاوي ته اړتیا شته. دې روغتون کې سږکال د زیږون پر مهال د میندو د مړینې 24 پیښې ثبت شوې. لامل یې روغتون ته د میندو په ځنډ رسېدل یادېږي. مثلا یو مور که سهار ناجوړه شي تر ماښامه امکان لري چې د فامیل د تفاهم نه ورسره رسیږي. دا خپله زموږ د جامعې مشکل دی چې دا ډېر په دې باندې کار غواړي چې باید وشي، ځکه یو مور خپله دا استقلالیت نه لري چې ناجوړه شي هغه موټر ولري. دا نظر نورو مملکتونه موږ ډېر بیرته پاتې. د روغتیا وزارت وایي د افغانستان 50 سلنه خلک د 1 ساعت پلي مزله وروسته او 80 سلنه نور بیا د 2 ساعتونو مزل وهلو وروسته یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی پیدا کوي. چارواکي د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لامل نارواکې ټولنه، د لارو خرابوالی، په ځینو روغتیایي مرکزونو کې د طبي اسانتیاوو لږوالی او ځینې مواردو کې د صحي کارکوونکو غفلت یادوي. 40% ولادتونه په صحي مرکزونو کې زموږ د روزل شوو قبیلو تر مستقیمې څارنې او نظارت او مرستې لاندې ترسره کېږي، ولې لوړه فیصدي د ولادتونو اوس هم چې په 80% د هغه هم بیا په صحي مرکز کې نه ترسره کېږي، په کورونو کې ترسره کېږي، چې دغه د کورونو ولادتونه بیا هم یو علت د میندو د مړینې جوړوي. د روغتیا چارواکي د روغتیایي اسانتیاوو د زیاتېدو ترڅنګ عامه پوهاوی، د لارو جوړول، د زده کړو زمینه برابرول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د کچې په ټیټولو کې اړین بولي. مامون دراني، BBC کندهار.